من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه سيكون في أمتي كذابون 30 وفي رواية دجالون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جناب صدر مجلس دا عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت تحصیل تخبئے امیر محترم حضرت مولانا محمد حنیف صاحب حفظه الله تعالی او داغی ټوله کابینہ دا عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت ضلع مردان دا مرکزی باڈے رکن او ضلعی رہنما حضرت مولانا محمد حسین نعمانی حفظه الله تعالی ودامت برکاتهم العالیہ او دیزے پر سٹیج باندے موجود دا ختم نبوت سرخیلان دا قرآن و سنت او دا خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دا ناموس دا تحفظ پایان علماء کرام دا اسمان علم ستوری او په حاضر مجمع کې د تخبئه او د گرد و نواز سره تعلق لرون کې غیرتمند او پښتنو مسلمانانو ورونو، نن مونږ او تاسو د یو ډېر پلید دشمن، د یو ډېر ناکاره دشمن، د یو دجال دشمن خلاف ټول دې ځای په میدان کې راجم یو. زما عزیزانو دا هغه دشمن چې سو پورې مونږ او تاسو مطالعه نه وکړي او تر بنیاد پورې داغه دشمن بنیادونه مونږ ټول کتلی نه ویو، داغه شیطانت او دجل او فریب، داغه رضالت، داغه مونږ سټډي نه وکړي او یا د علما او مجالسو کې د عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت دی پروګرام سره منسلک نه یو. نو زما عزیزانو داغه دجل او داغه فریب او داغه شیطانت نه مونږ نه خلاصيږو. نن عزیزانو داسې یو دشمن سره زمونږ او تاسو واسطه ده چې هغه د لستونی د مار په حیثیت باندې زمونږ او تاسو په صفونو کې ناشته او داوا دغه کوي زمونږ او تاسو د اسلام. ما اوس د لون خړ ملګرو تم دا خبره وکړه، ما ورته وی چې یو سړی مونږ سره په میدان کینی او داغه کتابونه هم تاسو وګوره، داغه کتابونه مطالعه کې داغه د کسانو بیانات تاسو په انټرنیټ دنیا کې ووره، نو په داسې انداز باندې دجل دی، په داسې انداز باندې فریب دی. زمون خصوصا د کالج یونیورسيټي او د سکول نوجوانان، د بازار نوجوانان داغه د شیطانت نه چونکه خبر نه وي، نو قادیانه ورته دغه وای چې زما استاد کلمه یو ده، زما استاد اذان یو ده، زما استاد منځ یو ده، عبادت خانه یو شان ده، زما استاد ټول دینی چې څو اقدار دی غټول یو شان دی، نو زه کافر ولی یم او ته مسلمان ولی. عمومي طور د یونیورسيټي سټوډنټ هغه زر مونږ ته دا وایي چې جداره ته وایي چې د قادیانی کلمه څه ده، نو مونږ ورته وایو چې زما کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله ده او د قادیانی کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله ده.
هغه وی د عیسائی د يهودي کلمات مونږ وایو دا جدا دي 1,40,000 کم بیش انبیاء کائنات تراغلی دي د هر نبی کلمه ډومبنه جز دا یو دا الله د وحدانیت اقرار چې کوم کیږي لا اله الا الله لیکن ورپسې دویم جز چې دنو آدم به صفی الله وی ابراهیم به خلیل الله وی اسماعیل به ذبیح الله وی موسی به کلیم الله وی حضرت عیسی به روح الله وی او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې بعثت شو نو اغیب لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه شو لیکن په دې ځای کې دې علماء او ته خو سبق او روما لیکن زما عوام ملګری چې کوم وی یا زما کالج یونیورسيټي سره تعلق لرونکي ملګری چې وی هغه په ذهنونو کې عجیب عجیب اشکالات به راځي اشکال بدا راځي چې بای تاسو وایي چې لا اله الا الله محمد رسول الله زمون کلمه ده نو ور سره دام زمونږه عقیده ده چې دا کلمه د چای نو هغه مسلمان دی او کدا کلمه د چا نه نو هغه کافر دی اگر چې هغه لا اله الا الله عیسی روح الله وی لا اله الا الله موسی کلیم الله وی لا اله الا الله آدم صفی الله وی لا اله الا الله ابراهیم خلیل الله وی لا اله الا الله اسماعیل ذبیح الله وی لیکن د لا اله الا الله محمد رسول الله منکر دی نو هغه کافر دی هغه مسلمان نه پاتې کیږي علما تشریف فرما دي نو موږ نه وزر ملګری دا تاسو کې چې قادیانی کلمه صدا موږ وایو قادیانی وای چې لا اله الا الله محمد رسول الله ملګری حیران او پریشان ګوري اذان کوي او جی اذان کوي زمونږ غوندي اذان کوي مونږ زمونږ غوندي کوي روزه زکات حج عبادت خانه جوړه کړې ده مونږ غوندي محراب او منبر دې مانه غ سټوډنټ تپوس کوي چې قادیانی ګیروي مې او د مرزا مسرور غټه ګیره ده پټکي وای او زمونږ نه غټ پټکي والے دي وای بیا هغه ته کافر ولي وای مونږ ته مسلمان ولي وای علما او تاسو همغه وای تباہ او برباد کړو مونږ نه مقاید پټ کړی دي نو عزیزانو دې ځکه که تاسو د قادیانانو یو درې کتاب د دې ځای مخې ته کې خو دی شي نو یو کتاب د کلمۃ الفصل بل کتاب د کشتی نوح بل ماهنامه الفضل داغي او رساله ده چې دا مخې ته کې خو دی شي نو پاغي کې مرزا غلام باقاعده عبارت دالی کله ده وای چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یوزل په 570 عیسوی کې په مکه مکرمه کې د اپریل په میاشت کې دا د عبد الله په کور کې د امینی لختی جگر پیدا شو او بل ځل دغه محمد رسول الله د غلام مرتضی په کور کې پیدا شو او د په احمد په نوم باندې و په 1839 کې پیدا شوی دی دا دغه کتاب عبارت ته اوس دې دوه خبرې په دې عبارت کې بلکې درې خبرې راغلي او هغه تاسو له غور سره زه بیان نکوم صرف مذاکره تاسو سره کول غواړم چې دا غور سره تاسو زما خبره وره چې یو سړی وای چې محمد رسول الله دوزله پیدا شوی دی نو آیا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کم عظمت او کم تقدس او کم مقام کم وقار زما د الله په نيز باندې په کائنات کې د خالق ارض او سمانه بعد الله چې چاله حیثیت ورکړي دی په ټول کائنات باندې اغلا الله اوچتواله بلندی ورکړي دا الله ورته فرمایلی چې رفعنا لك ذکرک الله غله چې کم شان او عظمت ورکړي دی آیا ماته تاسو وایي دغه شان او عظمت الله د محمد رسول الله نه علاوه بل چاله ورکړي نو چې یو سړی وای چې دغه محمد دوزله پیدا شوی دی نو هغه زما د آقا مولا د دوړو جهانو سردار کوم چې د نن 1500 کال مخکې زما د آقا پیدایش په مکه مکرمه کې د عبد الله په کور کې شو او هغه دوباره پیدایش ثابت ک نو آیا هغه عظمت ول برقرار پاتې ک لیکن ورپسې دویمه خبره په دې عبارت کې چې کوم خبر راوځي نو هغه ذهن کې کېدا چې تاسو کې یو سړی په دې لار باندې رواني او دغه یو پودری ولاړ دی یو چرسی ولاړ دی یو ګناګار زناکار یو زنایی جوارګر سړی ولاړ دی هغه ورته وایي زستا پلارم نو دې به معاف کی چره جواب را کوي ټول را جواب را کوي دې به معاف کی لکه خو په چغه راته وایي معاف به کی تاسو به معاف کې کما ته چا داسي وې زه اول نه معاف کوم سرور لخروم ته بیا نه معاف کې سرور لخوري چې یو سړی په لار کې ولاړ دی هغه ته وې زستا پلارم نو آیا تاسو نه تاسو کوم چې یو سړی په خپل کتاب کې دا عبارت لیکي چې محمد رسول الله اول د عبد الله په کور کې پیدا شوی دی عبد الله نه پیدا دی امینه نه پیدا دی او په دویم ځل دغه محمد رسول الله د غلام مرتضی نه پیدا دی آیا دا سړی په کوم انداز باندې ستاسو پیغمبر توهین کې غلط دو پلاران ثابتې خیال مراغه دی خبره تا
بیا ورپسې مخکې راځه یو سړی وای کلمه د قادیانی لا اله الا الله محمد رسول الله د زمام دا فرق پکې څه دی؟ نو زه دا ویل غواړم چې آیا فرق دین لوی فرق بلکې دی شي چې زه لا اله الا الله محمد رسول الله ویما زمام مراد د مدینی جانان جناب محمد رسول الله دی او داغه مراد د قادیان غلامه دی، آیا زما او داغه کلمه یو شان شو؟ بیا داسې اذان تزا داسې مونږ تزا او بیا آئین کمالات دا د قادیانانو کتاب پروت ته. ما پر ابوکم قادیانانو ته ویلو چیلنج می د خپل مشرانو په سرپرستۍ کې ورکړو چې د دنیا کفر یو قادیانی د عبارت غلط ثابت کی. آئین کمالات کې قادیانی مرزا باقاعده د عبارت لیکل دی و استاسو محمد رسول الله لبا عیسایانو پنیر را لګلو او هغه پنیر کې به د سور چربي استعمالې ده او استاسو پیغمبر او داغه صحابه باغه په شوق باندې خورو. بیا ورپسې سلی کی وای هم نه ایسه سنا ہے مونږ داسې اوریدلې دي چې د سور چربي او خوراغه کې بغیرتی راځي گویا په دھیمی الفاظو کې پاغه لورو الفاظو کې غتا تدا ثابتول غواړي معاذ الله ثم معاذ الله چې تاسو پیغمبر او داغه صحابه معاذ الله بغیرت وو. آیا داسې پلید خلاف بم بیا مونږ یو ځکه ګنا یو کیګو بنا نن مونږ خلک تانه را کوي تخبای کې چې قادیانی چرته دي مونږ وايي په دې جیب کې موبایل پروت ته د قادیانانو چې څومره چینل دي د قادیانانو څومره پیجونه دي غته نه ډک دي قادیانان پاغي باندې په کم انداز باندې امت مسلمه د دې نوجوان نسل لا په کم انداز باندې دوکا ور کوي او بیا ځان تراړي په کم اندازونو باندې او بیا دوته دغه جانسي ور کوي قسم جانسي رومبنه مغالطه چې تعالی درکې زما اوستا کلمه یو ده بیا تاسو پیغمبر په صدا سے کنزل کوي حتی کی تر دې پوره راشه کتاب د قادیانانو وګورا درس عبرت کتاب وګورا پاغي کې 24 نمبر صفحه باندې په دې الفاظو باندې لیکي چې د الله فلان کې پیغمبر چو هغه به روزش په شراب سکل پردو جنکو پسې بغرزیدو. تخبای مسلمانانو تاسو نه تاسو کوم که تاسو ته سو کوی چې ستا پلار به پردو جنکو پسې ګرځیدو ته ټوله ژوندۍ کې معاف کول شي؟ آیا پیغمبر داسې لا وارث شو؟ بیا په کشتی نوح کې دا عبارت لیکي د روحاني خزائن رومبنه جلد اتم نمبر کتاب اتلسم نمبر صفحه په کشتی نوح کې باقاعده عبارت دا موجود ده وای دی عیسی علیہ الصلوۃ والسلام مور حضرت مریم بتول چې وا وای پتن لګی چې داغه سم مجبوری و چې ډیر خاوندانې کړیو. آیا امت مسلمانه ته پوس کوم چې کوم خلق نن مولانا حنیف صاحب حفظه الله تعالی یا زمون مولانا عادل صاحب یا مولانا محمد حسین صاحب یا د زمونږ کابر علما ټول تشریف فرما دي چې دوی ته ویدل ته قادیانی چرته د تاسو دومره منډه ترړي جوړی کړی دي ټول خلق مواویلا په ټوله تخبای کې جوړه کړی ده. لا مولانا عادل صاحب پکې معنا بل ډیر خفمو تیر زیارت باندې دی پروګرامو کې دي شما دوله ټیم دغه کړو خو زه وطن کې ووم نه د دې چې په کوم ورځ زیارت پرس پروګرام زه ټوکیو کې هم جاپان کې هم نو ما مولانا حنیف سے ما سره رابطه وکړه ما ورته وی چې دا ټیم خو ما دیل نه دی ورکړې خو ما ډایره ما سره ونه هغه ټیم غالبا ما هغه ټیم ورکړو دی ما نه خفم په دې باندې صرف په سوجه خفو په دې باندې چې ما قوم راجم کړو قادیانانو عقاید دی ورته بیان شي تدلته وینا نو زه ما چې دی علماو کم انداز باندې دې ځکه د دې پروګرامونو انعقاد په دې کې منډه ترړو په دې کې وګورئ تخبای په دې یو تحصیل کې تقریبا 100 پوری پروګرامونه دی مقرر کړ دا د صد لپاره مقرر کړ او ته په دې اعتراض کې ته دې پروګرامونو څه ضرورت وو؟ اوس ځانو تاسو نه تاسو کوم آیا ما ته تاسو وای که یو سړی زما مور ته کنزل کې عزت ټوپک راخلم زما پلار ته کنزل کې عزت ټوپک راخلم یو سړی زما رور ته کنزل کې عزت ټوپک راخلم آیا زما د رب د انبیا دومره لا وارث شو؟ آیا د پیغمبر د مور بارک دا خبره کول چې پته نه لګي د دې سم مجبوری و چې د دومره ډیر خوندان کول؟ آیا دا الفاظ تاسو لغونه په دې الفاظو سوچو کې یو سړی د ځان ته د الفاظ لغون دی راغب کی او ځان ته د لغونه سوچو کې د دې الفاظو نسبت ماته نو وطن رانو ما په دې باندې لیکن پیغمبر دومره لا وارث دی داغه مور دومره لا وارث ده د کم پاکي چې رب یا نه عرش برین الله اعلان کوي
واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قرآن کریم داغی تذکرہ پا کم الفاظ باندې کوي او دا پلیت مردار بچے دا سوئی. بیا راشه کتاب وګوره د قادیانانو توضیح المرام کتاب دی، بل کتاب دغه آئینه کمالات ته، بل کتاب راشه د قادیانانو پر روحانی خزائن کې انجام اتم دی، پاغي کې عبارت دا لیکي وای دا څومره امت چې دی وای چا چې زما په پلار ایمان نه دراوړي دا ټول د رنډه د کنجری او د سپي اولاد دی. آیا تاسو نه تاسو کومه کچری مونږ نن جولای راوړي دا او د غریبای جولې غریبانو مولیانو راوړي دا او د قوم ته ولاړ دي، د قوم ته ناستي، قوم ته جولې خوري چې د قوم نوجوانانو مونږ په ټیک ټاک باندې قوم مخ کې تلې دي، نن په کرکټ باندې قوم چې د ټولي دنیا سره د رابطې موجود دي، پبجي باندې موجود دي، په هر یو سیس باندې موجود دي. آیا جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم آیا زمونږ داسې پیغمبر، آیا نور انبیا داسې زمونږ رب د رب بارکم قادیانی په اسلامي قرباني کې دالی کلی دی وستاسو الله ما سره زنا کوي؟ آیا مونږ دغه دفاع کې چری نه کوو؟ مونږ به الله د حشر میدان کې معاف کی؟ تاسو نه تاسو کوم جواب راکې معاف پم کی؟ څوک څوک وایي چې نم معاف کوي دا سلا سوچت کوي نم معاف کوي کنه. او بیا دام درته نن خو جولای خورو، نن دا ټول علما جولای خوري، لیکن نن زمونږ وس دغه دی چې جولای خورګو په تام زور نه رسی، لیکن پروز حشر کې کنن چر عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت دستو بازو جوړ نشوي، پروز حشر قسم می دې پر عبد کعبی وی یو بمرای نه نیسو. بیا نن خو توای مولیانو سیاست چمکاول ولا د تخبای په سرزمین باندې چغي جوړی کړی دي، خپل سیاست چمکاوي منډه تړ وای، مولیان د کرسای د پاره دا کوي، مولیان د پیسې د پاره دا کوي، لیکن یو ورځ خو روانه د حشر زما زړه الله ته معلوم دی، استاد زړه معلوم دی، دلته زما زړه تا ته نخ کاری، لیکن کله چې روز حشر راشي دا زړه به کلاو دی ټول کائنات مخه ته د مولانا حنیف صاحب دی د علماء کرام دا مخه ته پروت وي. آیا هغه وخت کې مونږ الله له جواب ورکو؟ په دې وجه عزیزانو دا ویل غواړم چې دا راته وایي آیا کم کم سړی دا قسم کولی شي چې زه د الله په ذات قسم کوم چې نن نه بعد به زه د ختم نبوت کارکون یم انشاءالله. لا سوچت کې په ایمان وایي کم کم سړی چې په ایمان وایي چې نن نه بعد به زه هیڅ څه نه ګورم بلکې د محمد رسول الله سپایي به یم انشاءالله تعالی، یہی به انشاءالله.